د نجونو زده کړو په تړاو د یو طالب چارواکي څرګندونو غبرګونونه راپارولي دي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. دا چې دغه طالب چارواکي د نجونو د تعلیم په اړه تازه سوي جزئیات راسره ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سره هم سبسکرایب کړئ. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په اړه د یو طالب چارواکي د څرګندونو په دوام تازه د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین ویلي څو چې نجونې په بشپړه توګه اسلامي چوکاټ ته برابرې نشي نو ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. محمد یونس راشد دا خبرې تېره ورځ د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې د ځوانانو د روښانه راتلونکي او فرصتونو تر سرلیک لاندې په یوه ناسته کې کړي دي. هغه ویلي دي کله چې د امیرالمؤمنین حکم دوی نه مني، کله چې د امر بالمعروف د متعصبینو په شتون کې دوی دومره جرأت کوي چې زه دا حق لرم چې هم سینګار وکړم او هم په بازار کې لوڅ مخ وګرځم، هم د پردیو خلکو سره مسخرې وکړم. کله چې ښځې ځان ته دا حق ورکوي تر هغه وخت اسلامي امارات دوی ته د مکتب اجازه قطعا نه ورکوي چې ښځه خپل چوکاټ ته نه وي ورلوېدلې، تر هغې موږ ورته دا حق هم نه ورکوو کو څه هم ورته اړتیا لرو. مخکې هم به یو شمېر طالب چارواکو د نجونو د زده کړو په تړاو څرګندونې کړي دي چې تر ډېرې اختلافي څرګندونې دي. د چهارشنبې په ورځ د زمري په څلورمه نېټه د طالبانو حکومت د دعوت او ارشاد رئیس محمد هاشم شهید او ورور د علومو اکاډمۍ د غوره زده کوونکو په ستاینې غونډه کې وویل د عصري علومو زده کړې فرض نه دي او یوازې د اسلامي علومو زده کړې په نر او ښځه فرض دي. خو په همدې غونډه کې بیا د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت مرستیال محمد طاهر احمدي ټینګار کړی چې افغانان عصري زده کړو ته جدي اړتیا لري او فري فرض دي. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی د سه‌شنبې په ورځ د زمري په درېیمه نېټه په هرات ولایت کې په یوې ناسته کې وویل چې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانیستل د طالبانو ترمنځ یوه اختلافي مسله ده چې د دې موضوع حل وخت اړتیا لري. یو شمېر نجونو زده کوونکو د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د معین د دغو تازه څرګندونو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی پخوا هم د اسلامي شریعت په چوکاټ کې او د اسلامي حجاب په مراعاتولو سره ښوونځیو ته تللې. زینب چې د کابل اوسېدونکې او د 11 ټولګي زده کوونکې ده، هغه وایي پخوا به هم چې ښوونځیو ته تللو اسلامي حجاب به مو مراعاتوو، نه یوازې ما بلکې زموږ او نورو ښوونځیو نجونو به هم د اسلامي شریعت چوکاټ ته برابرې جامې اغوستې. موږ یوازې دا غواړو چې ښوونځي دې پرانیستل شي څو موږ وشو کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو او د دې بې برخلیکه حالات څخه وژغورل شو. د کابل یوه بله اوسېدونکې مسکا چې 11 ټولګي زده کوونکې ده وایي چې د بې برخلیکه حالات ناهیلي کړې ده. هغې وویل زموږ د ژوند یوازینۍ هیله زموږ څخه اخیستل شوې ده. ما په خپل غوښتل چې راتلونکي کې یوه تکړه ښوونکې شم او خپلې ټولنې ته خدمت وکړم. خو څرنګه چې وینو د ټولو نجونو څخه د هغوی ارمانونه او هیله اخیستل شوي دي. په ورته وخت کې د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین یو تن مسؤل خوشحال روحي د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو د معین د څرګندونو په خبرګون ازادۍ راډیو ته وویل د په خبرو کې ماته دوه د اندېښنې وړ خبرې ښکاري. لومړی دا چې د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره هیڅ اراده نشته او څرنګه چې چارواکي د خپلو پلمو په کمزورتیا پوهیږي نو هره ورځ هڅه کوي چې نوې پلمې اختراع کړي. او دویمه خبره چې لا د اندېښنې وړ خبره ده او ما ته جدي ښکاري هغه دا ده چې ښایي دوی غواړي په دې پلمو سره ښځې په مطلق ډول په کور کښېنوي او ان د بهر وتلو ازادي هم ترې سلب کړي. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنېدو سره سم د نجونو منځني ښوونځي وتړل او بیا یې د تېر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې دوی له پوهنتونونو هم راوګرځولي.